نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء. رواه الترمذي في صحيحه. قدرمن عزتمن نبی کریم علیه الصلاة والسلام منگو تاسو ته هغه د نجات لاره د خلاصۍ لاره منگو تاسو ته ښیي او د کرامت او د صفت لاره منگو تاسو ته ښیي او د شفقت او د ترحم لاره منگو تاسو ته ښیي. نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایلی: التاجر الامین الصدوق. تاجر تجارت کوونکی، تجارت پیشه، کاروباری سړی، که هغه د هر شي تجارت وي چې هغه حلال او جایز تجارت وي، په هغه کې دوه صفته موجود وي: الامین چې امانتګر وي، امانتګر وي، امانتدار وي، په مال تجارت کې دوکه نه کوي او غلط شی ورسره نه میلاوي، غلط شی ورسره نه یوځای کوي او مال چې د چا نه اخلي هغه ته شی په وخت باندې سپاري، چې څوک یې ترې اخلي هغه ته صحیح شی ورکوي، ښه شی ورکوي، امانتدار دی. الصدوق دویم صفت دا دی چې دی ډېر رښتیانی وي، هېڅ قسم دروغ په تجارت کې نه کوي، خلکو ته دروغ خبره نه کوي چې خرابه شی وي دی ورته وایي دا ښه شی دی، نه داسې نه کوي. چې په سل یې اخیستی وي نو دی وایي چې ما په 100 اخیستی، نه داسې نه کوي. خو په ټول کاروبار کې رښتیا وایي. نو دغه دوه صفتونه چې په کوم تاجر کې وه، کوم کاروباري سړي کې وه، چې امانتدار و او رښتیانی و، د ده درجه او مرتبه څه ده؟ مع النبیین، دی به ملګری وي د انبیاءو د پیغمبرانو سره په قیامت کې په جنت کې. والصدیقین، ملګری به وي د هغې مؤمنانو سره چې هغه ډېر رښتیاني دي په خپل ایمان کې، په خپل علم او عمل کې، ډېر رښتیاني دي په اخلاص کې. والشهداء، دوی به ملګري وي د هغې خلکو سره چې هغوی خپل روحونه، خپل سرونه د الله د رضا دپاره د الله په لار کې ورکړي وي. د دومره لوړه مرتبه دې تاجر ته امانتګر دی او رښتیانی دی. دا په څه حاصله شوه؟ یو خو دا وجه ده چې د انبیاو، د صدیقانو، د شهداو هغه لوی صفتونه په دې تاجر کې دي، ځکه د نبیانو، د صدیقانو، د شهداو یو لوی صفت دا دی چې هغه امانتګر وي، کامل امانتګر، کامل امانتدار د الله په وحی رسولو کې، د الله په دین رسولو کې. دویم دا دی چې هغوی کې رښتینوالی، صدق، دا په کامل مرتبه پکې وي. دریم صفت د انبیاء او د صدیقانو دا دی چې په خپل امت باندې ترحم او شفقت، چې په دنیا کې هم د دوی امت د سختۍ، د بېعزتۍ سره مخ نشي او په آخرت کې د سختۍ او د جهنم د اعلی د ناراضۍ سره مخ نشي.
نو دا درې صفتونه په انبیاو صدیقانو شهداو کې په کامل طریقې سره موجود دي او دغه درې صفتونه په تاجر کې موجود وي چې یو دا صفت کې موجود وي چې امانتدار دی بل دا صفت دی چې رښتینی دی کامل رښتینی دی دریم صفت دا دی چې دی دا مال راوړي مال تجارت په ده کې دا نیت موجود دی چې دغه د خلقو د ضرورتونو سامان خلقو ته په ښه طریقه ورسېږي نو په دغې عام خلقو باندې شفقت دی ترحم دی نو د دې وجې نه د انبیاو د صدیقانو د شهداو دا درې صفتونه په دې تاجر کې موجود دي نو ځکه دوی به ملګري وي دغه تاجران د انبیاو او د رښتینو ملګرو د انبیاو او د شهیدانو سره السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته